د ځوانانو پوره نشوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي. السلام علیکم قدرمندو ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو کشر هلال حسرت او په اسلامي کالج پوهنتون کې ناست یم د یو ډېرې ښې طالب علمې اسماء اخلاص سره. اسماء اخلاص د پښتو په بحث کې زده کړې کوي د اسلامي کالج پوهنتون سټوډنټس ده او راځئ د دې سره خبرې کوو. ستړي مه شئ. اسماء اخلاص ډېره زیاته مننه جانه ستاسو خوشحاله اوسئ او ستاسو دغې زیار ته دغې کار ته چې د داد در کومه چې تاسو د شاعرانو سره مرکې کوئ او هغه لالونه تاسو مینوالو ته مخ په وړاندې راولئ. ستاسو دغې کار او زیار ته زه سلام کوم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو هم ډېره مننه. اسما تاسو راغې تر د پوهنتونه که د یونیورسټۍ د تعلیمي هلې ځلې م تېرې کړې، د ډېرو سختو نه راتېر شو او خپل کامیابۍ طرف ته روان یې. ډېر مزل مو وکړو. تاسو د نورو پیغلو دپاره د نورو جنکو دپاره څه احساسات او څه جذبات لرئ؟ زه جینۍ یم، لازمي خبره ده. زه د جنکو په فیور کې خبره کوم. اصل کې زمونږ د پښتنو داسې کار دی چې مونږ په دغې یو خبره پسې نښتو چې دا خلک به څه وایي. نو که دا خبره چونکې زمونږ د مطلب مینټلیټي زمونږ داسې جوړه شوې ده چې دا خلک به څه وایي، نو دا خبره مونږ لرې کړو د ذهن نه او مونږ مخکې پرمختګ وکړو، د جنکو ته خپل حق ورکړو. ځکه چې نن سبا خلک ځوانانو ته توجه زیات ورکوي، چې کوم پیرنټس دي هغوی ځوانانو ته توجه زیاته ورکوي او لوریانو ته توجه ډېره کمه ورکوي. نو زه وایم چې د ځوانانو په نسبت باندې لوریانو ته هم توجه میلاو شي، هغوی هم په تعلیم ورله ورکړي شي، ځکه چې تعلیم بنیادي حق دی. که هغه جینۍ ده او که هغه هلک، نو نه دي په کار مور پلار ته ده چې هغې د تعلیم نه محرومه کړي. یا داسې خلک هم ما کتلي دي چې هغې ته نه خپل حق میلاویږي او که هر یو فیلډ ته ځي خو وایي ورته چې نه تره به دې قار شي، ماما به دې قار شي، ورور به دې قار شي. نو زه یم که دا خبرې مونږ د خپل ذهن نه لرې کړو. تعلیم ځکه چې اوس په دې دور کې صرف او صرف تعلیم په کار راځي. مونږ د شعور لار چې کوم دی د تعلیم په وجه باندې اختیاروی شو. نو په کار دی چې جنکو ته هم تعلیم ورکړي شي او هغوی مخکې راشي. او زما چې کوم دی نن چې زه هم مطلب مینوال ما ګوري، نو په دې کې ټولو نه مین کردار چې کوم دی هغه زما د مور پلار دی. د مور پلار ما سره سپورټ دی. د هغې په وجه باندې زه تعلیم هم کوم او زه چې دی ریډیو ته هم ځم راځم. زما مختلف شاعرانو ملګرو سره چې کوم دی هغه واسطه راځي. صرف او صرف د مور پلار چې کوم دی هغه سپورټ دی او مور پلار ته چې کوم دی دا خواست کوم چې تاسو په بچو باندې اعتماد وکړئ، ځکه چې د دنیا خلک نشي راتلی چې تاسو په بچو باندې اعتماد وکړئ. نو په بچو باندې اعتماد وکړئ او هغوی مخکې راولئ چې هغې د دې قام دپاره، د خاورې دپاره، د دې مورنۍ ژبې دپاره څه وکړي او دا هم لکه د نورو ژبو بام ته ورسوي. مننه. ډېره زیاته مننه قدرمندې اسماء اخلاص. تاسو ډېره ګټوره خبره وکړې چې هغې کې ډېر ښه میسج هم و، ډېر ښه پیغام هم و. قدرمندو ملګرو، اسماء اخلاص د تعارف محتاجه نه ده او یو ننګیالۍ پیغله ده. راځو چې د دوی نه څه غزل وغیره وویلو. غزل شعر لطیفه راته وکړئ. لطیفې مې تر دې دمه نه دي لیکلي، کوشش کومه چې ولیکمه او غزل چې دی نو غزل به درته ووایم. نوی خو نه دی، البته زوړ دی، د خیر شامل وی په مینوال کې دې ډالۍ وي چې ستا تصویرونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې، ستا تصویرونه مې ژړئ خو یاره ځینې، ستا تصویرونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې، خپل ارمانونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې، ستا تصویرونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې، خپل ارمانونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې. او ستا په هر کار باندې په ګوته چوتوی نه شمه، ستا په هر کار باندې په ګوته چوتوی نه شمه، ستا عادتونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې. په هر یو مخ د بېوسۍ کرښې خو نه ښکارېږي، په هر یو مخ د بېوسۍ کرښې خو نه ښکارېږي، اکثر مخونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې. او مننه وایي چې یو نیم خو داسې وي چې خلک رسوایۍ ته ستون کړي، یو نیم خو داسې وي چې خلک رسوایۍ ته ستون کړي، محبتونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې. مننه وایي چې د ښار په هر یو نظر پوهه شوم ورسېدم، د ښار په هر یو نظر پوهه شوم ورسېدم، خیال او ذهنونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې. مننه. د ښار په هر یو نظر پوهه شوم ورسېدم، خیال او ذهنونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې. مخته دی چې ما ته تا ته په خوله تا ته اخلاص په خوله څه نه وایم خاموشه یم، تا ته اخلاص په خوله څه نه وایم خاموشه یم، دیدنونه مې ژړئ خو یاره ځینې ځینې.
قدرمندو ملګرو د محترمه اسماء اخلاص ډېره زیاته مننه کوو. یو ځای کې مې کې تپوس کوم شعر لطیفه راته ووایه، نو دا خو ماسې طنز و مذاق پروګرام کې پیدا کولو. اسماء اخلاص باندې موږ ویاړ کوو، ټوله پښتونخوا پرې ویاړ کوي، زموږ ټول پوهنتون پرې ویاړ کوي، زموږ سینیر ده. اسماء زما خو د اواز هم لږ خراب دی، بیمار یم. تاسو اخره کې داسې خبره هم په زړه وي مینوال ته کول غواړئ نو دا کولی شئ. اواز خو زما هم نن خراب دی. د خوش قسمتۍ خبره دا وه چې نن د نعت مقابله وه، نو هغې کې چې کوم دی زه په 3rd پوزیشن باندې راغلی یم، په دې هم ډېره زیاته خوشحاله یم. او بل دا خبره چې تاسو ویل اخره کې پیغام، نو زه وایم چې دومره به ووایم چې مینه کوئ خو په بدل کې هېڅ مه غواړئ. د دې نه بله ډوغټه خبره ما سره کېدی نه شي چې زه ووایم. پکار چې موږ مینه ویشو او وخت چې کوم دی د چا انتظار نه کوي، وختونه تېرېږي، نو پکار چې موږ مینه ویشو او خلک ونازو او مینه خپره کړو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ محترمه اسماء اخلاص. قدرمندو ملګرو، اسماء اخلاص یو داسې پیغله ده چې هغه د تعلیم وینا خلکو ته کوي، یو ښه میسج خلکو ته ورکوي، د علم او د پوهې خبره کوي، هغه د جهالت خبره نه کوي. ډېره زیاته مننه کوو. زمونږ چې کله د بي ایس دپاره مونږ هم دلته د بي ایس سټوډنټانو اډمیشن کېدو، نو دا دې کې زیات لاس د اسماء اخلاص دی چې دا لاړه د اباسین صاحب نه ویډیو وکړه او هغه اپلوډ کړه چې اباسین صاحب حوصله افزایي د وړو وشي. نو واړه د هغه ویډیو په وجه راغی او دلته کې اډمیشن وکړه. نو دا ډېره لویه خبره ده. د اسماء هڅې او د اسماء کوششونه د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره د ستاینې وړ دي. ډېره زیاته مننه کوو او انشاءالله تعالی ته منظور په یو بل مرکه کې به د یو بل ملغلرې سره ملاوېږو. تر هغه دمه خپل رور خپل کشر پروفیسر ته ورکړي. اجازه الله.